وسلم به د رمضان میاشت چې راغله حتی احادیثو کې راځي وې د خپلو زنانو نه به یو طرف ته او ډډې ته سو د الله عبادت ته به ځان وزګار کړ او چې کله شلم د رمضان راغی نو بالکلیه انقطاع به اعلان کړه او د الله عبادت ته به اعتکاف په شکل باندې په مسجد نبوي کې علیه الصلاة والسلام کېناست. یعنی د دنیا کار ته به شا کړله یوازې د الله عبادت به شروع کړو ځکه د 11 میاشتو جبران او کفاره هغه په دې رمضان کې کېږي. همدارنګه حدیث قدسی دی رسول الله علیه الصلاة والسلام د اله نه نقل کوي. حدیث قدسی دی رسول الله علیه الصلاة والسلام د اله نه نقل کوي. اله العالمین فرمایي الصوم لی د ټولو اطاعاتو دپاره الله تبارک وتعالی د انسان سره څلور باریکاټان هر انسان سره ګرځي دو پښې وږه باندې او دو پښې چپه وږه باندې که په نن عصر کې یو معمولي انسان وي هغې سره یو باریګاټ ګرځي د هغې سره ټوپک وي خلکو په نظرونو کې څومره د لویه سترګه ورته ګوري چې دا به څوک وي خو اله العالمین د انسانانو د خدمت دپاره څلور فرشتي ورسره همیشه ګرځي. دغه څلور فرشتي څه کار کوي؟ دوه دانې د انسان نیک اعمال هغه حسابوي او لیکي، دوه د انسانانو بد اعمال لیکي. خو رمضان المبارک د روزې د میاشتې چونکې دا د روزه دا یو پټ شی ده. بعض انسانان یوازې خپلې خېټې روژه کړي، بعض انسانانو سره غوږونه روژه کړي، بعضې ورسره سترګې هم روژه کړي، لاسونه او پښې ورسره روژه کړي، چونکې د دې معلومات نه کېږي، یوازې بنده او اله العالمین ته دې معلومات کېږي. لہذا چې کله روژه پټ شی دی څوک یې صحیح نیسي او څوک یې فاسد او درسته نه نیسي. لہذا چې روژه د الله شوه یو پټ شی دی، کرام الکاتبین حفظه فرشتي د دې معلومات ورته نه کېږي چې اله العالمین د روژې ثواب څومره ورکوي. الله وایي الصوم لی وانا اجزا، روژه زما ده زه ورته ثواب لیکم. سبحان الله. یعنی د روژې ثواب اله العالمین جل وعلا شانه بلا کیف انسان ته لیکي. په نور اطاعت وګورئ حفظي لیکي جهاد څومره مقدسه دنده ده. مونځ رسول الله علیه السلام فرمایي چې زما د سترګو یخوالی پر مونځ کې دی، خو لیکن کتاب فرشتي د هغې لیکل کوي. د روژې دپاره لیکل اله العالمین په خپله کوي. الله دې زموږ روژې شهي کړي دوستان. پروردګار عالم دې زموږ اطاعت په دې کې چې ده خپل دربار کې قبول کړي. وخت مو زیات نه نیسم، بعضې شیان دي چې په دې رمضان کې انسان باید توجه وکړي چې یو جمع ده، د جمع پابندي ځوانانو پرېږده دی. تاسو استادان ټول ما پورې جمع مه پرېږدئ، که نور هېڅ نه کوي جمع. بل تراویح دي، تراویح زموږ په فقه حنفي کې 20 رکعته دي. بعض ستاسو لیسې کې شاګردان دي، د افغانستان دی، دلته افغانستان کې د احنافو مذهب دی. 20 رکعته تراویح باندې د 8000 صحابه اجماع شوی ده. څومره؟ او د عمر صاحب په دور خلافت کې د هغه وخت نه تر دې دمه پورې په دې باندې په لکونو په زرګونو خلق تیر شوي دي، هېچا پکې اختلاف نه ده. که حرمینو کې اوس همغه 20 رکعته کېږي چې اوس دا نوي مذهب والا را پیدا شول، دا در حقیقت اختلاف خوروي. ځوانانو تراویح سنت دي، اختلاف جوړول څه دي؟ حرام دي، حرام. اختلاف به نه جوړوي او خپل عبادت ته. او بل په تراویح کې ختم قرآن. یعقوب چرخی رحمه الله فرمایي، یعقوب چرخی مفسر دی، هغه وایي په کال کې یو ځل د قرآن ختمول وی دا فرض عین، یو ځل قرآن تلاوت فرض عین. تلاوت ته به خاص توجه وکړي ځکه انسانانو شفاعت رمضان او قرآن دواړه کړي. او که بعضې انسانان هغه قرآن ورته یاد نه وي لکه عامیان شول، په هغوی باندې بالکل فرض ده. یعقوب چرخي فرمایي وایي چې دوی د تراویح کې د حافظ د قرآن نه سمع د قرآن وکړي. او بل حدیث مبارک کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي
من حضر مجلسا من مجالس الذکر، څوک چې په رمضان المبارک کې د مجالس د ذکر یعنی د ثواب ځایونو ته د تلاوت او د قرآن اوریدلو ځایونو ته حاضر شو، إله العالمين كتب الله بكل قدم عبادته ويكون يوم القيامة معي تحت العرش أو كما قال عليه السلام. نبی کریم علیه السلام فرمای چې رمضان کې د مجالس د ذکر د ثواب ځایونو ته حاضر شو، وې د په هر قدم به عبادت حسابيږي او په ورځ د قیامت به زما سره یو ځای د عرش معلا د سوري لاندې وای. سبحان الله، دا په نور کې نشته. دوستان اخیری خبر ادا کړم چې رمضان المبارک حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت باندې به چې چا د رمضان حق ادا کړی په ډیر ښایسته شکل کې فی صورت الحسنه، حدیث کې راځي ښایسته شکل کې به راشي او اله العالمین ته به سجده وکړي، اله العالمین ته به سجده وکړي، د چا نه چې راضي دی دغه به شفاعت شروع کړي، او چا چې د رمضان المبارک حق نه ادا کړی دا به اله العالمین ته په ورځ د قیامت سجده وکړي او بیا دغه نه وروسته رمضان به د دې انسان مداقص جوړ شي، خلق به ورسي رسول الله علیه الصلاة والسلام ته، اے د الله پیغمبر زمون شفاعت وکړه. رسول الله علیه الصلاة والسلام به فرمایي چې د دې انسان خصیم او خصمګر د ده سره دعوه کې څوک دی چې تاسو زمانه شفاعت غواړئ، وی د ده خصمګر د ده په مقابل کې د ده چې دا هغه رمضان دی. رسول الله علیه السلام فرمایي د چا چې خصیم او جګړهمار او د ده سره مقابل لوري ته هغه رمضان شروع شو، وی زه د هغه شفاعت نشم کولی. دومره لوی هغه وعید په ارتباط د هغه خلکو کې چې د رمضان پابندي نه کوي. نو اله العالمین دې مخکې د راتګ د رمضان نه زموږ اطاعت شروع کړي. زموږ په جومات کې هم ختم دی او باقي. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.